السلام علیکم. تاسو خبر یاست چې په کوټه کې جبل نور دغه علاقې ته جبل نور ولې ویل کیږي؟ جبل نور په دې ویل کیږي چې دلته د قرآن پاک په کرونو په لکونو نسخې پرتې دي. هغه نسخې چې هغه ډېرې زړې سوي دي د هغو د احترام او د حفاظت لپاره دلته په جبل نور کې ایښودل سوي دي. قدرمنو دا جبل نور دی. جبل نور کې په کروڑاو نسخې دي، په لکاو نسخې دي. هغه نسخې چې هغه ډېرې زړې ولې د دوی د احترام تقدس لپاره په دغه غره کې په غارو کې ایښودل سوي دي. خو د دې سره سره هغه قدیم نسخې 900 کاله 1200 کاله په درجنو نسخې دلته محفوظې سوي ولې هغه غلا سوي دي. ماښام برای پرون ماښام راغلی جی پرونه تېر ماښام پرونه تېر ماښام دلته راغلي دي خلک. دغه چې کوم قرآن کریم نسخې نایابه یې محفوظه کړې ولې هغه شیشې متې کړي دي. هغه شیشې متې کړي دي، له هغه څخه یې دغه نایاب قدیمې نسخې وړي دي. نو دا چې دی یو ډېر افسوسناکه واقعه ده. زما شاته هغه غر دی چیرې چې د جبل چیرې چې زما شاته هغه غر دی د دغه غره نوم دی جبل نور. دلته د قرآن کریم قدیمې نسخې هم پرتې ولې تقریبا 1400 1300 1200 کاله مخکې چې کوم نسخې لیکل سوي هغه هم پرتې ولې دلته یې محفوظه کړی ولې. او دلته د قرآن کریم په کرونو په لکونو نسخې پرتې دي چې د دې حفاظت وشي. هغه نسخې چې هغه ډېرې زړې سوي ولې. زما سره ولاړ دي. ستاسو نوم؟ محمد اجمل. تاسو څه کوئ دلې په جبل نور؟ زه خادم یم دلې جبل نور. خادم او ماښام څه کې پیښه سوې ده؟ جمال صاحب یو داسې ناولده پیښه سوې ده چې یو نه تاریخ مني نه به په تاریخ کې داسې یو شی سوی، نه د پیسو غلا سوې ده، نه د یو انسانیت غلا سوې ده. ټوله زموږ د ایمان د قرآن شریف غلا سوې ده. جمال صاحب څونه چې قدیمي اوراق موږ سره څونه اول څه ونیسي تر اخره پورې ګرد شیشې راماتې کړي دي، یو قرآن شریف نه دی پرېښی. جمال صاحب دا څونه زړې دوستۍ ولې؟ جمال صاحب دا خو دونه زړې نسخې ولې چې زه اندازه در وشم. اندازه داسې وه چې تا به دې ته لاس لګوي دا ماتېده. ته کم از کم دونه داسې قرآن شریف موږ سره پروت و چې 900 کاله زو ګرد سره لاس نه ورته چوی سو نه دی دغه کوی ماتېدی. ګورې قدرمنو د قرآن کریم چې کومې نایابه نسخې ولې دلې پرتې ولې هغه نایابې نسخې ګرده غلا سوي دي. نو دا چې دی مطلب په دې کې 900 کاله 1200 کاله مخکې چې کومې نایابه نسخې ولې هغه غلا سوي دي له جبل نور څخه چې دوی محفوظه کړی ولې. ستا نوم چی دی؟ محمد اجمل. محمد اجمل صاحب یو واقعه به زه تاته بله وایم. د نن نه یو میاشت مخکې 13 تاریخ باندې نو دلته راغلي وو دا ظالمان سهار پر 10 بجې خالي دلې چوکیداري چوکیدار چې دوی راغلي دي 4 کسان الټو ګاډۍ وه، سپینه الټو ګاډۍ وه، په هغې کې راغلي دي دننه دلته چې راغلي دي چوکیدار یې ټارګېټ کړي دي. ولې نور مزدوران خوا خواته لګیا دي، دی یوازې یو دلې. نو د دروازه بنده وه ګر سره دی راغلی دی، د دروازه را خلاصه کړه. نو د دروازه ور خلاصه کړې ده. دوی مخکې سره راغلي وو. دا قرآن شریف ډېر د افغانستان نه ډېر لوی تاریخ یې لودی. یو باچا و چا ګفټ ورکړی، بیا دلته موږ له راغلی نو موږ په شیشه کې ایښی. ته وایې چې د افغانستان یو قدیم قرآن پاک قدیمه نسخه سات رنګي نسخه والا دا د باچاهانو یو بل ته توقع ورکړې وه، بیا ستۍ تر لاسه راغلی، بیا ستۍ سره پروت و موږ سره پروت. نو دوی چې راغلي دي 4 کسان دننه تللي دي. زموږ چوکیدار دا یې تړلی دي کړي دي. نو دغه دی تقریبا دی هم بیا په 3 ورځې 4 ورځې په هسپتال کې پروت و. هغې بعد موږ خاموش شو. خروشاباد تاڼې کې مې اطلاع ورکړه، هېڅ اکشن وانه خستی شو. نو اوس چې دی موږ یې اف آی آر کړی دي. روم ډي اس پي هم چې دی تعاون کړی دي، مزید تعاون نه د هغه سره دغه یو چې هغه د مور موږ ته تعاون وکړي. او سی ایم کویټه او کمشنر کویټه چې دلې خپله راغلی. تاسو وایاست چې باید د جبل نور څخه چې کوم قرآني قدیمي نسخې نایاب نسخې وړل سوي دي غلا سوي دي باید دغه بیرته پیدا کړل سي او بیرته موږ ته تسلیم سي. او دا کومه خلکو چې غلا کړي دغه ونیول سي او هغه ته سزا ورکول سي چې دنیا ځینې عبرت واخلي. صحیح دی. مهرباني. قدرمنو دا جبل نور دی. هغه غار په هغه کې 2.5 کروڑه د قرآن کریم قدیم نسخې پرتې دي، نایابه نسخې دي او هغه سي استعمال سوي دي او بیا نه استعمالیږي. نو څنګه غلا کړي دي، څنګه وړي هغه ځای دا ځای ړنګ کړی دی. دا ویني دغه ځای سره دوی راکښته سوي دي، دغه پلونه دي. بیا نو دغه دروازه خلاصه کړې ده. کومه دروازه یې ماته کړې؟ دا دروازه یې ماته کړې. السلام علیکم قدرمنو. دا هغه مقدم غر دی جبل نور په کوټه کې واقع دی. له دې غاره څخه تقریبا تر 300 200 پورې د قرآن کریم
د قرآن کریم قدیم نسخې وړل سوي دي تاسو زه ښکاره کوم چې دا ګرد شیشې متې کړي دي ګوره شیشې متې سوي دي دا یې متې کړي دي ګوره تر هغه سره پورې دغه هم دی هغه سره پورې و دلته رانږدې شه دا مت سوي دي دلته ودرېږه دلته دا یې متې کړي دي پرون شپه راغلي او دا اوس ګوره یو پاټ تورې ورته بلې حضرت عثمان رضی الله عنه دا دی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هغه و دا راواخم دا سال فلال چې دی نه دی لګول ولې پولیس والو دا د حضرت عثمان غنی د وخت قرآن کریم دی د حضرت عثمان غنی د وخت قرآن کریم دی چې دا یې وړی دی دا نور نسخې چې څه نایابه دي دا وګورئ کومه دی دا ډي ان اے څه معلومیږي دا ډي ان اے دا ډي ان اے څه معلومیږي انشاءالله او دغه دی دا دی دا هم قرآن کریم دی یا دا د لاس نقشه جوړه ده د مدینه شریف او د زړه کعبه شریف جی صحیح دی نو نور جماعت عزت باندې دغه باندې جبل قرآن خپل 2.5 کروڑ دی 2.5 کروڑ څخه زیات دی دا خو مشکم به شو ولې دا سورنګ ډیر غټ دی په داسې دغه هم دی دا بند کړی دی له حالات ته وجه صحیح